فرمایش به ویل سي د کراچي هلکه سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه سوی د غوزي هلکه په نیمه شپه چکر ویا د چا سیلونه کوي نخره نازونه کوي په نیمه شپه چکر ویا د چا سیلونه کوي نخره نازونه کوي سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه حساب موزیک والا شیرین پی ته پروشم شلو پی بخشی کړه د جانان انډیوال دی ډېر ته شکر ته وای ورور دی اجل درازه کو اختر محمد اولالی محمد صادق عبدالله وسات محمد عبدالوهاب ټیپ والا دغه یارانه 1500 بخشي کړه و دغه فرمایش تیر ورته کې الک رنگ دیوړی جړې دی الک رنگ دیوړی جړې دی زه خو دې وینم کلپټن کې څه چمنه کوي نخره نازونه کوي زه خو دې وینم کلپټن کې څه چمنه کوي نخره نازونه کوي سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه په نیمه شپه چکر ویا د چا سیلونه کوي محمد قسیم محمد صدیق محمد نسیم او شرف الدین عبدالرحیم صدو روزی خان غزل 200 بخشي کړه د ډېر تشکر ته وای روزی خان غزل یې غوښته د ځکه زما چانس ختم دی په بل چانس کې به ورته وایم دوست محمد پیته پروشم دغه فرمایش دی سال دی را باندې ته نه الکه زو به کندهار ته الکه زو به کندهار ته په کندهار کې به د شنو باغچو سیلونه کوي نخره نازونه کوي سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه په نیمه شپه چکر ویا د چا سیلونه کوي شکر کاکوزی محمد حسن محمد قسم مجاهد او محمدی سپین ګوټ غازی جمال ناصر دغه یارانو 100 روپۍ بخشي کړه ده دغه فرمایش دي چورته ویل کېږي فتح جان محمد نسیم محمد قسیم محمد نعیم محمد داوود جانان عبدالصمد دغه یارانو 100 روپۍ بخشي کړه و دغه فرمایش وی کړله فرمایش د رمضان هم دی چېرته ویل کېږي چې زما یار باشه دی نازک یې غوښتې و دا ګرده نازک یې دی چېرته ویل کېږي الکه زړه مې درسه تور سو او فرمایش خو دا تاتو هم دی الکه زړه مې درسه تور سو زما په یارۍ کې همیشه شرارتونه کوي نخره نازونه کوي زما په یارۍ کې همیشه شرارتونه کوي نخره نازونه کوي سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه سوی د غوزي هلکه د کراچي هلکه په نیمه شپه چکر ویا د چا سیلونه کوي نعمت ریور او محمد غوث جانان الله نور 200 روپۍ بخشي کړه ده 10 روپۍ ډېر تشکر ته وایم فرمایش د خان محمد او مننه کوم دی چې ورته ویل کېږي یار دی غازي محمد حسن دی یار دی غازي محمد حسن دی د شاعرۍ بیا په بغلان کې صفتونه کوي نخره نازونه کوي د
د شاعري بیا په بغلان کې صفتونه کوي د خطو د مجازم دغه فرمایش دی یار دی غازی محمد حسن دی حاجی حضرت ذکر علی و اختر محمد عبدالوهاب ټیپ والا دغه فرمایش 300 بخشي کړی ورته ویل کېږي حاجي گور خان خدای دوست محبوب علاءالدین عبدالخالق دغه یارانو 50 روپۍ بخشي کړې ده دغه فرمایش یار دی غازی محمد حسن دی د شاعري بیا په بغلان کې صفتونه کوي نخره نازونه کوي د شاعري بیا په بغلان کې صفتونه کوي نخره نازونه کوي سویته غوزي هلکه د کراچي هلکه سویته غوزي هلکه د کراچي هلکه په نیمه شپه چکر وایه د چا سیلونه کوي نخره نازونه کوي